نن به د سره د یوې بلې شاعرې په حواله نظر شریکو. خدا داسې عجیبه شاعره ده چې د دې نوم نه دی معلوم. ډاکټر وقار علي شاه صاحب په خپل لیک کې د دې ذکر په دارن کړی دی او همدغه ذکر کلثومزی بیبي په خپل کتاب پښتني ملغلره کې هم کړی دی. وایي چې په 12 اګست کال 1940 عیسوي کې په پښتون رساله کې د یوې بیبي منظوم تقریر ورکړی شوی دی او د نوم په ځای زیم، لام، ی او قاف لیکل شوی دی. نو موږ سره د دې بیبي د ژوند په حواله هیڅ قسم معلومات نور نشته، بس همدغه عمره معلومات دي دا کم چې تاسو سره موږ شریک کړو. نو راځئ چې د کلام د نمونه د سره شریک کړو. وی اے زما غافلو خیاندو مستوراتو، اے زما غافلو خیاندو مستوراتو، څه خبر یې د دنیا له واقعاتو. او دا سړی چې مونږ د سر ګڼو تاجونه، دا سړی چې مونږ د سر ګڼو تاجونه، یې خبر چې په مونږ څه کوي ظلمونه. علم عقل خو زمونږ کړو دوی تبا، او هر یو حق زمونږ وغورځو په شا. او د میراث نه مونږ پاتې کړو محرومه، د میراث نه مونږ پاتې کړو محرومه. او په هر ځای کې مونږ خواران یو مظلومه. او لا پشان د سارو مونږ خرڅوینا، لا پشان د سارو مونږ خرڅوینا. او تمامی خدمت د کور په مونږ کوینا. او په داوا خزان غنی مسلمانان، په داوا خزان غنی مسلمانان، خو زمونږ د پاره نه مني قرآن. او دوی چې هر عمل کوي لري اختیار، دوی چې هر عمل کوي لري اختیار. پروا په ناروا نه لري کار. مگر مونږ کچره ګدو بیچا قدم، مگر مونږ کچره ګدو بیچا قدم. په کوتک مسر وهی په چغه دم. او که هر سو کوي دوی ټول عمر جفا، که هر سو کوي دوی ټول عمر جفا. خو نوم د ښځې ایښی بې وفا. خوږو لیدونکو او اوریدونکو، په راتلونکي پروګرام کې به د یوې بلې نوې شاعرې سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. اوس ما سردار علي ټکر له اجازت راکړئ. په لوی الله م سپارو او ښه ژوند درته غواړو.